ملګرو چې کله خیراتونه کوو د علماو نه تپوس کوئ. زمونږ داسې ملګري شته چې د مړي پسې د درېیمې خیرات کوي او دا ډاټسنې ولاړې او دې کوڅه کې ها هوي چې تپوس وکړي دا څه چل دی، وایي دا حاجي صاحب سولېختمه کوي. حاجي صاحبانو سولېختمه کول د مړي پسې، درېیمه کول، کلیزه کول، و جمعې کول، دا د هندوانو او د سیکانو رسمونه دي، دا قرآن او سنت کې نشته. هغه سړی مجرم دی، د الله او د رسول مخالف دی، مبتدع دی او د اعمال نه قبلیږي. دا په سپینه جامه کې ناجایزې کوي چې خیر و خیرات کوي او دا تپوس نه کوي چې آیا د پیغمبرانو نه د دې ثبوت شته؟ صحابه کرامو د خپلو مړو پسې داسې خیراتونه کړي دي. د انسانانو اعمال چې بربادیږي د هغې یو سبب دا دی چې عمل کوي لیکن د خپل نبي په طریقه نه کوي. ځکه ډېر کم مسلمانان داسې دي چې هغوی خیراتونه کوي او هغه دا تپوس وکړي چې او زمونږ نبي د مړي پسې کومه صدقه کړې ده. نو زما ملګرو چې سړی دوه درې میخې حلالې کړي، څه د ګوندلو نه راولي او څه د اشنغر نه، د دې په ځای ښه دا نه ده چې کلي کې د غریب سړي پره کویه وباسي چې دې کې خلک اودسونه کوي، واړه واړه ماشومان دې اوبه به تسکي، مرغۍ به راځي هغه به تې اوبه څکي، لاروي به راځي هغه به په یو ګیلاس اوبه څکي.